बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़हीन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ته ښه راغلاست لیدونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ د ایویسو موسسې خالي بسونو ته ثبت نام وکړو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دي زموږ په یوټیوب چینل باندې ذهین آفیشل موږ هر موسسې اړوند چې کوم اپلای کیږي د هغې ویډیو اته دانې ویډیوګانې شریک کړي دي یو چې د عمومي یو ویډیو ده عمومي اپلای څنګه کیږي عمومي خبرې دي او نورې اووه دانې چې کومې ویډیوګانې دي هغه په هرې موسسې باندې موږ ویډیو جوړه کړې ده انشاءالله دې پروسې ته به دوام ورکړو په راتلونکي کې به نورې هم ویډیو دغه شانته جوړو او اپلای کولو طریقې به تاسو ته وښیو بله خبره ده چې شاید موږ ځینې موسسې ته یا کوم بسونو ته فکر نه وي تاسو راته کمنټ وکړئ چې په هغې باندې موږ تاسو ته ویډیو جوړ کړو صحیح ده چې تاسو پرې نه پوهېږئ او اپلای کولو طریقه تاسو ته نه درځي نو موږ ته هغه وکړئ کمنټ وکړئ تر څو موږ په هغې باندې تاسو ته ویډیو جوړ کړو سمه ده نو راځو ویډیو په طرف باندې د دغه اکبر اصلي سایټ لینک په ویډیو ډسکرپشن کې وي یا به هم تاسو که ویډیو ډسکرپشن نه پیژنئ دغه ویډیو نه لاندې چې کوم د ویډیو ټایټل دی که نه دغه عنوان چې دی په دې کلیک وکړئ تاسو ته بله صفحه خلاصېږي لږ لاندې په دې کې دغه ویډیو ډسکرپشن دی صحیح ده دلته به دغه لینک وي که چېرته هلته هم نشئ تللی نو تاسو ساده ډول ولیکئ akbar.org acbar.org صحیح ده دغه اصلي سایټ د کارموندنې دی یا د کاریابي دی نو دلته به تاسو کله چې راغلی تاسو به دغه شانتې صفحه خلاصه شي دلته به تاسو دندې څنګه پیدا کولی شئ چې کومې دندې اعلان شوي دي نو دلته به تاسو دغه درې کرښو باندې کلیک وکړئ هغې نه وروسته به جابس باندې کلیک وکړئ سمه ده کله چې جابس باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به عمومي د جابس کومه صفحه ده هغه تاسو ته خلاصه شي په دې کې 428 اویلیبل جابس دي مقصد 428 داسې وظیفې دي چې تاسو کولی شئ دې ته اپلای وکړئ یعنې هغه وظیفې چې کلوز ډیټ یې نه دی شوی نو 428 وظیفې شته د فعلا په اکبر جاب کې نو دا هر ورځ نوي بحثونه اعلانېږي بله خبره ده په دې کې یو بل تاسو ته وایم دا کوم وظیفو سره یا دندو سره چې پوزیشن سره دغه سټار وي زیډ سټار ګورئ دا معنا لري چې دا نن ورځ اعلان شوي دي یعنې تازه دندې دي کوم سره چې دا نه وي هغه تیرې ورځې هغه د نورو ورځو هغه صحیح شو اوس موږ راځو ایویسو موسسې کوم خالي بسونه اعلان کړي دي هغې ته اپلای کوو هغه به اوس موږ وګورو تاسو به خپل مربوطه ولایت ته سرچ کوئ هغه به لوکیشن به ووایي صحیح ده چې کوم تاسو خپل مربوطه ولایت ګورئ چې زموږ په ولایت کې کوم وظیفې نن اعلان شوي یا مقصد اوس اویلیبل دي او کولی شو اپلای ورته وکړو نو دغه بای لوکیشن چې کله ووهئ نو تاسو ته به د ټولو ولایتونو لیست خلاص شي ته د خپل ولایت سلیکټ کړئ صحیح ده اوس راځم دغه بسونه په ننګرهار ولایت کې اعلان شوي دي نو ننګرهار سلیکټ کوم ښه کله چې دا سلیکټ کړو بله صفحه به تاسو ته خلاصه شي په دې صفحه کې 53 اویلیبل جابس ننګرهار دپاره نو دا به تاسو دغه شکل کې وګورئ صحیح دلته موبایل کې سم نه ښکاري که چېرته سم بیا هم نه ښکارېدو دغه درې کرښې ووهئ بیا ډسټاپ موډ ته تاسو واړوئ ښه ګورئ چې کله هم ډسټاپ موډ ته واړول تاسو ته صفحه به داسې شي اسانه به شي سمه ده نو تاسو مکمل معلومات ښکاري لږ به داسې زوم کړئ ځان ته تر څو هر یو تاسو ته معلوم شي واضح ډول ښه دلته ګورو ایویسو موسسه ګورو چې کوم بسونه اعلان کړي ګورئ دغه اول چې کوم د سټارو سره دي دا نن ورځ اعلان شوي په دغه خانه کې یعنې په دغه کالم کې دغه قطار کې وظیفې دي پوزیشن دي له دې نه ودې خوا ارګنایزیشن نیم چې کوم لیکل شوی که نه ګوره ایچ پی ایل چې دی یا سی ټي جي ده که نه دغه قطار کې چې کوم دي لاندې دا د مؤسسو نومونه دي نو تاسو پوهېږئ چې مقصد دې مؤسسې دغه بس اعلان کړی دی ښه په دغه اوله صفحه کې نشته دی راځو نیکسټ وهو دا لاندې کله چې نیکسټ ووهئ بله صفحه تاسو ته خلاصه شي نو په دغه صفحه کې دا دی ایویسو صحیح ده پیدا شو دا ایویسو نو دې کې دوی 4 بستونه اعلان کړي دي 4 پوزیشن اعلان کړي دي نو دغه زه یو فرض مثال دغه سټور کیپر چې کوم دی دغه خلاصوم دې ته اپلای کوم تاسو ته طریقه وښیم تاسو چې هر ځلې همدغه مؤسسه ایویسو موسسه بستونه اعلانوي
نو تاسو به څنګه چل کوئ همدغه ډول به ورته اپلای کوئ. صحیح ده. نو کلم چې پوزیشن باندې کلیک وکړو ما ځکه دا بیرته موبایل موډ ته واړو چې تر څو ښکاره شي هر یو خبرې دپاره بیا زه نه نږدې کوم. نو په دې صفحه کې به تاسو اول کار څه کوئ، تاسو ته زه هر ویډیو کې وایم د ټول نه اول به تاسو په دا اولنی چوکاټ کې چې کوم معلومات دي دا تاسو ګورئ. په دې کې به اول جنډر ګورئ چې جنډر کوم دی، میل دی یا فیمیل دی. صحیح شو، میل دی. ها بس دا یوازې نارینه کولی شي، ځینې بستونه یوازې فیمیل وي، ځینې بستونه دواړه کولی شي. نو دغه ته به تاسو اول فکر وي. دویمه خبره دا ده چې دا خو تاسو وکړو، دویم پکې څه ګورئ کوم ولایت دی، ولایت خو تاسو ته معلوم وي که نه بیا جاب لوکیشن ګورئ. بله خبره دا تاسو پکې څه ګورئ، ایجوکیشن ګورئ، دوی څومره تعلیم والا کس پکار دی، 12م پاس یې پکار دی، 14م پاس یې پکار دی، که لیسانس پکار دی، که ماسټر پکار دی. نو تاسو به هماغه چې کوم تاسو ورته مقصد شرایطو برابر یاستئ بیا به ورته اپلای کوئ. چې کله دوی ماسټر پکار یا لیسانس پکار تاسو 12م پاس یاستئ تاسو بې ځایه مقصد اپلای مه کوئ ځکه چې هسې مو هم نه شارټ لیست کوي. بله خبر دا په دې کې ایجوکیشن لیول چې های سکول ډیپلوما ده. صحیح ده، مقصد 12م پاس خلاص. بله خبر دا ده په دې کې نمبر آف جابس دي. دا نمبر آف جابس معنا څو وظیفې دي، څو دندې دي. نو دغه 4 کسانو ته دوی ضرورت دی په دغه پوزیشن باندې. او ننګرهار ولایت دپاره یوه څو موسسه ده او دی چې دی ویکینسي نمبر 218 دی. صحیح شو، سټي جلال آباد. نو تاسو دا معلومات وکتل، له دې نه وروسته به تاسو راشئ اباوټ ایویسو ده، دې په اړه مکمل معلومات دي، دغه انجو په اړه، دغه مؤسسې په اړه. له دې نه وروسته جاب ډسکرپشن دی. جاب ډسکرپشن دی ته وایي که نه چې دوی څه رقم کس په کار دی او کوم کوم کارونه به سرته رسوي. نو دغه تاسو مکمل وګورئ، ځان سره یا کاپي کوئ یا ځان سره هغه کوئ. بله خبر دا ده ټول نه مهم چې دی جاب ریکوایرمنټس دي. جاب ریکوایرمنټس دا معنا چې د دې دندې هغه دغه بس یا د پوزیشن لپاره کوم څه ضروري دي، کوم څه باید ته یاد ولري یا کوم څه باید تا کې موجود وي چې ته دغه دندې ته شارټ لیست شي. نو دغه کوم شیان چې دوی لیکلي وي دا به تاسو ټول ځان کې راولئ. که نه وي فرض مثال تاسو دوی غواړي 2 کاله کاري تجربه، تاسو کاري تجربه نه لرئ بیا تاسو نه شارټ لیست کوي. بله مهمه خبره دا چې جاب ریکوایرمنټس کې چې کوم شیان لیکل شوي دغه تاسو سی وي کې ولیکئ. څنګه چې تاسو سی وي په دغه اصول ورته برابر کړه تاسو به 100% شارټ لیست کوئ. سمه ده چې کوم جاب ریکوایرمنټس کې کوم شیان لیکل شوي وي. ښه، له دې نه وروسته مهمه برخه سبمیشن ګایډلاین دی. مقصد دا چې د لیږلو طریقه یا لارښود دی چې څنګه تاسو دا غوښتنلیک خپل دوی ته ولیږئ. نو دلته لیکلي دي پلیز سبمیټ سی وي ټو دغه ایمیل چې دی کوم hr@aso.org.af وایي دغه ته تاسو سی وي ولیږئ. اپلیکیشنز آفټر د کلوزینګ ډیټ مقصد د will not be accepted وایي که چېرته تاسو دغه ایمیل ته د کلوز ډیټ نه وروسته د شپې د 12 بجو نه دلته وخت هم لیکلی 12 بجې AM شپې 12 بجې راځي. صحیح ده. نو د شپې 12 نه وروسته تاسو په دغه تاریخ باندې چې وخت کلوز شو او بیا ولیږل تاسو، نو تاسو لپاره دوی دغه اپلیکیشن اکسپټ نه دی. نو تاسو صرف نظر کوي. بله خبره نور معلومات هم دي کې شته دی، ټول به ولولئ. که تاسو په دې نه پوهېږئ داسې به داسې ونیسئ. صحیح ده، دغسې کاپي وکړئ. کلم چې کاپي کړو نو تاسو به راشئ ګوګل ټرانسلیټ ته. ګوګل ټرانسلیټ ته چې تاسو راغلی دا پیسټ کړئ. کله چې تاسو پیسټ کړئ دلته مکمل پښتو کې ولیکل شو. نو دغه معلومات مقصد یا کومه خبره وي دوی کړي وي تاسو پرې نه پوهېږئ نو دغه پښتو ته ځان ته واړوئ. صحیح ده. که دې ځای کې هم سم پښتو ته نه اړول بیا چیټ جی پي ټي ته لاړ شئ. هغه ځای کې ما یو ویډیو هم پې جوړه کړې ده، تاسو ورته دا پیسټ کوئ، ورته لیکئ دا راته پښتو ته ترجمه کوي، ته ښایسته یې ترجمه کوي. له ګوګل ټرانسلیټ نه درته ډېر ښه ترجمه کوي. دا یې درته ټکي په ټکي ژباړي، هسې ګډوډي پکې وي او هغه یې درته داسې روانه پښتو باندې ترجمه کوي چې روانه پښتو څنګه سړی وایي ساده ډول یې درته ترجمه کوي.
راځو اپلای کولو طریقې ته. خبرې ډېرېږي خو هر یوه خبره زه چې کوم هغه مهمه وي په دې کې ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو ګورئ. چې تاسو یو ځل ویډیو وګورئ ټولې خبرې واورئ. یوازې دا نه ده چې تاسو طریقه وګورئ او خلاص. په دې کې داسې خبرې وي تاسو شاید یا ورته متوجه نه اوسئ یا هم یاد نه وي. زه تاسو ورته متوجه کوم او هم چې تاسو یاد نه وي تاسو به زده کړئ چې څه په اپلای کولو کې مهم دي. نو ویډیو تر پایه ګورئ. زه چې ویډیو تاسو لپاره جوړوم وخت ضایع کوم. ګوره دا شپې 11 بجې دي چې زه ویډیو جوړوم او ایډیټ کوم بیا اپلوډ کوم. نو کم از کم 2 ساعته وخت نیسي. نو 2 ساعته زه تاسو ته در کوم. تاسو حتما ماته 15 دقیقې راکړئ او دا ویډیو وګورئ. راځو اپلای کولو طریقې ته. اپلای کولو طریقه دا ده چې ساده سی وي سبمیټ ټو دغه ایمیل. نو دغه ایمیل به تاسو سبمیشن ایمیل کې ګورئ. ښه دا به تاسو داسې ونیسئ چې کله هم ونیو یا به کاپي کوئ. صحیح ده. که کاپي هم نه کړو داسې ونیسئ. دلته سر کې ایمیل لیکل شوی په دغه ایمیل کلیک وکړئ. کله هم چې په دغه ایمیل کلیک وکړو دلته به جیمیل باندې کلیک وکړئ. کله هم چې جیمیل باندې کلیک کړو اتومات به د هغوی ایمیل راشي ټو ته. مقصد ټو معنی دا چې هغې ته سینډ کېږي. نور کار تاسو څه دی؟ سبجیکټ دی. سبجیکټ به تاسو ولیکئ. خپل بست نوم به ولیکئ کوم بست اپلای کوئ. ښه داسې به راشي دې ځای نه به کاپي کوئ. پوزیشن ټایټل به ورسره کاپي کوئ. دا به ولیکئ او دا به دې کې پیسټ کوئ. چې کله غټ لیکل راغلی وو نو بیا داسې چل وکړئ چې تاسو دا وران کړئ وړوکي ولیکئ په خپلې ولیکئ. صحیح ده. پوزیشن ټایټل سټور کیپر. صحیح شو. بیا به تاسو کامه ولیکئ او بیا به تاسو ولیکئ ویکینسي نمبر ان او ولیکئ. ښه بیا کالن ولیکئ بیا ورسئ ویکینسي نمبر د دوی به بیا تاسو دې ځای نه کاپي کړئ. ښه زه اوس خو دا د دې اسانه دی 213 دی خو د هرې مؤسسې نور مؤسسې ټول بیا لږ اوږد وي نو دا به دلته پیسټ کړئ ورته. صحیح شو. له دې نه وروسته بل کار څه دی؟ له دې نه وروسته به تاسو دلته یو مهمه خبرې خپلې ورته ولیکئ. ښه پښتو کې لیکئ که په انګلیسي کې لیکئ فرق نه کوي. تاسو به ورته ولیکئ سلام محترم بیا به ولیکئ سلیش محترم. صحیح ده. کله چې داسې معلومات ورته ولیکل مکمل د خپل اوله برخه کې خپل تعریف وکړئ. دویمه برخه کې به تاسو خپل زده کړې ورته وښایئ چې موږ دومره زده کړې کړي او تاسو به د تیر چې کومه مقصد تاسو وایي ورته چې زما په دغه برخه کې دغه ځای کې کار کړی دلته کار کړی تاسو کولی شئ دلته ورته مشخص کړئ. مقصد ما په ننګرهار جلال آباد کې دغسې په دغه پوزیشن باندې دغه مؤسسې سره دومره کار کړی دی. سی وي نه مخکې مقصد دوی مجبوره کوي چې تاسو سی وي وګوري. دغسې لیکنه تاسو دلته ورته وکړئ تر څو هغوی دې نه متاثره شي او مجبوره شي چې تاسو سی وي وګوري. ځینې ډېر زیات دوی ته سی وي ډېر راځي. ښه داسې نه ده چې مثلا دوی ته 10 دانې 20 دانې راشي. دوی ته په سلګونو باندې سی وي راځي. سلګونو 200 300 تر 500 پورې سی ویان راځي. ځینې بستونه چې وخت ډېر وي پکې تر 1000 پورې هم سی ویان دوی ته راځي. خو دوی څه کوي هر یو دومره وخت چېرته لري چې دا هر یو کس سی وي وګوري هر یو کس سی وي اوپن کړي او هغه چیک کړي. نو دا ډېر سخت کار دی او دوی بیا په میاشت کې هم دوی دا نشي کتلی. نو تاسو به دغسې لیکنه کوئ تر څو هغوی د ستاسو د لیکنې نه متاثره شي او تاسو دغه کومه سی وي دا خلاصه کړي او ویې ګوري او تاسو شارټ لیست کړي. نو دغه ډول باندې به تاسو خپل تعریف ورته وکړئ. بیا به زده کړو په اړه ورته وایئ. بیا به د دندو په اړه ورته وایئ. بیا به ورته وایئ چې مقصد زه هر ډول څه حالت کې زه ستاسو
دغه مؤسسې سره کار کولی شم، هغه وظیفه مخته وړی شم. نو هر یو قانون ستاسو مقصد منم او دغه برخه کې زه مقصد ما مخکې هم ډېر کار کړی. نو دغسې ټول معلومات به تاسو ورته ښه شکل باندې ولیکئ. کله چې ورته ولیکل دا کار خلاص شو، له دې نه وروسته به تاسو څه وکړئ، CV به اپلوډ کړئ. ښه، دغه سینډ علامې سره څنګ کې دغه تاو علامه چې دغه به ووهئ. کله چې دا ووهله اټاچ فایل به ووهئ. دلته به تاسو PDF شکل کې وي که ورډ شکل کې فرق نه کوي. هر ورډ وي که ایکس هغه وي PDF وي. نو تاسو خپله CV ورته دغه ځای کې اپلوډ کړئ. صحیح شو؟ ما په انسټنس دا یو عکس اپلوډ کوم، تاسو به خپله CV دغه ځای کې اپلوډ کړئ. چې کله اپلوډ شوله دغلته لاندې به ښکاره شي. صحیح ده. له دې نه وروسته به تاسو په دغه سینډ اپشن باندې کلیک وکړئ. زه به یې سینډ کوم تر څو تاسو پوه شئ. کله هم سینډ کړو اتومات به دا صفحه ورکه شي. بیا به تاسو راشئ خپل جمیل ته، یو ځل به اطمینان دپاره راشئ. کله چې راغلی دا به تاسو ته وم لیکي سینډ. ګورئ ما ته لاندې ولیکل. که چېرته نه وي تاسو به ضرور دغه سینډ چې کوم آپشن دی دې کې به تاسو خپل CV ګورئ چې لیږل شوي که نه ده لیږل شوي. ګورئ ټو HR هماغه کوم هغه ده د کوم د دوی ایمیل دغه ته سینډ شوی ده. سینډ آپشن کې کوم موجود و بیا دا سینډ شوی ده. که چېرته نو موجود تاسو آوټ باکس چې دی دغه آوټ باکس په دې کې که چېرته و نو په دې باندې هم ما یو ویډیو جوړه کړې ده. تاسو به دغه ریفریش کوئ، VPN به وصل کوئ که نه تلو بیا به VPN وصل کوئ، بیا به داسې ریفریش ورکوئ. نو یو څو ورځې منتظر شئ، تاسو CV به سینډ شي. نو ملګرو په دې هیله چې را سره تنګ شوي نه اوسئ، ویډیو مو دقیق کتلی وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. زما هدف دا دی چې تاسو خپله باندې څنګه ښه اپلای وکړئ، څنګه د دې پر ځای چې بازار کې پیسې پرې وکړئ هغوی تاسو نه ځان خلاص کړي، ګډوډ خاص د نه ځان خلاص کړي او اپلای درته وکړي، شارټ لیست کېږي هم پرې نه. نو د دې نه دا ښه ده چې تاسو خپله ځان ته اپلای وکړئ. زما مقصد هم د دغه ویډیوګانو نه دا دی چې تاسو هر کس ځان ته خپله اپلای وکړي. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ضرور سره لایک کوئ، کمنټ هم راته وکړئ تر څو مونږ لا تشویق شو او نورې ښې ویډیوګانو تاسو ته جوړې کړو. بله خبره دا چې له نورو ملګرو سره هم ضرور شریکه کړئ، شیر کړئ تر څو هغوی هم له اپلای کولو دغه ویډیو څخه برخمن شي او طریقه زده کړي. نو تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. د الله په امان.